د ژمن راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، په خیر راغلی. غوره انسان هغه دی چې خپلې کورنۍ، خپل کلي، خپل قوم او خپل هیواد ته خیر ورسي. په هر صورت پام وکړئ، کړکېچنو خبرونو ته ویاند دروغجن نمایشي. ښار کې د سړکونو په سر د ولسوالیو او کلیو د هډو موجودیت، چیرته چې بیکاره او بې کیفیته توکي د افغاني تجاران پرې خپل تجارت مخته وړي، او له ځینې خلکو د چرګ لکۍ جوړې شوي چې کوم طرف ته تله درنیږي هماغه خواته زور کوي. بشپړ خبرونه ویاند نمایشي. ښار کې د سړکونو پر سر د کلیو او ولسوالیو هډې دي او داسې ښکاري چې د جوړجاړي په اساس آزادانه د سړک په سر سپرلی پورته کوي او موټر ډکوي. متاسفانه داسې څوک نشته چې ورته ووایي چې دا خو سړک دی او ستاسې له لاسه ټول بند وي. خو دا چې د موظفینو ته یې خولې ور ډکوي، نو ډکه خوله بیا خبرې کله کولی شي چې مخالفت یې وکړي. بل دا چې چیرته بیکاره تیل وي، بې کیفیته توکي دي، ډیری افغاني تجاران د خپلې ګټې په خاطر هیواد ته واردوي، په داسې حال کې چې اړونده کسانو او کمپنیو څخه پرې د اصلي مارکې د لګولو په واسطه خلکو ته دوکه ورکوي. د داسې کسانو او تجارانو وجدانونه مړه دي، ځکه نو د حرامو په قصه کې نه دي. یوه دعا وکړئ، څوک چې د خپلې ګټې په خاطر بیکاره مواد، دوا او نور توکي هیواد ته راوړي او دا ولس دوکه کوي، خدایه په تجارت یې اور پورې کړي. تاسې ټول ووایئ چې امین یا رب العالمین. او وروستی دا چې له ځینو خلکو څخه د چرګ لکۍ جوړې شوي چې کومې خواته تله درنیږي هماغې خواته زور کوي. دا کار د هغه خلکو دی چې چمچي وي او له بنده څخه تمه کوي. دوی ته دې وویل شي چې دا ډېر ټیټ او سپک کار دی، لاس ترې واخلئ. خبرونه همدومره وو.